بشیر وطندوست هم د نن ورځې لپاره مې د انګلیسي جملې په دې شکل دي. I got acquainted with her in Afghanistan. زه د دې سره په افغانستان کې اشنا شوم یا مې د دې سره په افغانستان کې وپېژندله. He is capable at teaching English. دی د دې لیاقت لري یا د دې قابلیت لري چې په د انګلیسي درس ورکړي. Nobody can break his record. Nobody can break his record. څوک نشته یا هیڅوک د ده هغه ریکارډ یا هغه دغه چې دا اخیستی دی یا نیولی دی هغه موقف هغه څوک نشي اخیستلی یا هغه ته څوک نشي رسېدلی. I would like to see you again next week. I'd like to see you again next week. زه غواړم چې تا سره په راتلونکي هفته کې یو وار بیا یا یو ځل بیا وګورم. He described the scene in detail. He described the scene in detail. دا هغه صحنه یا هغه حالت چې دی هلته و هغه یې په تفصیل سره موږ ته تشریح کړله یا تشریح یې راکړله. Come and see me. Come and see me. راسه زما سره وګوره. Excuse me, who are you? Excuse me, who are you? وبخښئ تاسې څوک یاست؟ She reluctantly went by herself. دا زړه نازړه وه چې تلله یا د دې دا تګ کې دا زړه نازړه وه چې ولاړله. Wait for a moment outside the room. Wait for a moment outside the room. یو ګړی په تمه اوسېږه یا د اتاق څخه د باندې یو ګړی منتظر اوسېږه. It was a dark night. It was a dark night. تکه توره شپه وه یا ډېره تاریکه وه. I wish I earn more money. I wish I earn more money. زه هیله یا امید لرم چې یا کشکې مې نورې پیسې هم پیدا کولی سوی یا مې ګټلی سولی. I have no money to buy a car. I have no money to buy a car. زه پیسې نه لرم چې موټر ورباندې رانیسمه. It may rain tomorrow. It may rain tomorrow. کیدای شي سبا ته باران وورېږي یا باران ووسېږي. Have you ever seen Turncoat Runabout Tower? Have you ever seen Turncoat Runabout Tower? تا په خپل ژوند کې د ترینکوټ منار یا د څلورلارې منار تا لیدلی دی. Please close the door quietly. هیله کوم دروازه په ارامۍ سره یا کراره تړه یا پېښوه. My brother works in a bank. My brother works in a bank. زما ورور په بانک کې کار کوي یا د بانک کارمند دی. It's secret. It's secret. دا مخفي دی یا پټ دی یعنی پټ راز دی. Can you help her? Can you help her? کولی شي چې دې سره کومک وکړي یا مرسته وکړي. She rejected my proposal. She rejected my proposal. دې زما درخواست یا پیشنهاد رد کړي یا یې نه منئ. دوستانو خدای دې وکړي چې په جملو باندې پوه شوي یاست. که په کومه جمله په کوم لغات په کوم ځای باندې کې ستونزه لرئ ورباندې پوه شوي ناست کمنټ راته راکړئ. زه به تاسو ته جواب یا تشریح کوم درته او زما چینل د سره سبسکرایب کړئ. د نورو دوستانو یا ملګرو سره یې شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.